انسان رب العالمین ته هر وخت محتاج دی او الله غزاد ته چې هر وخت کې پچام تکلیف راشي، مصیبت راشي، بیماری راشي، نو دغه ذات ته موږ رجوع کوو. هغه ذات شومتوب نه کوي چې هر څوک هم ورته لاس پورته کړي او غوښتنه ترې وکړي، نو پروردګار د هغه انسان دعا قبلوي. الله فرمایي چې ادعوني زمانه وغواړئ، زمانه سوال وکړئ، مانه وغواړئ، استجب لکم، ستاسو دا سوال به قبول کم. مانه وغواړئ څه چې زه دله ده. او بیا الله فرمایي چې دا دعا یو لوی عبادت دی، او کم خلق چې زما د دغه عبادت نه سنگ کوي، اعراض کوي، دعا نه کوي، سيدخلون جهنم داخرین، دا خلق به جهنم ته ډیر رسوا او ذلیل داخل شي. نو علما لیکي چې د دې نه معلومیږي چې په سوال نه کولو الله خفه کیږي. بني آدم نه چې څوک سوال نه کوي خوشحالیږي، چې څوک ته کوي نو خفه کیږي. د الله نه چې سوال نه کوي نو الله خفه کیږي، چې ته کوي نو خوشحالیږي. نو چې کوم خلق د سوال نه کبر کوي، د الله نه غوښتنه نه کوي، نه غواړي، الله فرمایي خوار او ذلیله به جهنم کې داخل کوم. نو هر وخت مسلمان له پکار دي چې د الله په دربار کې لاسونه پورته کړي او خپل حاجتونه ته وغواړي. که څوک بیماری د بیماری جوړول ته وغواړي، که چاته تکلیفي نو مشکلات ختمول ته وغواړي، که د چا خوشحالي پکاري، د چا بل څه خشې پکاري، نو پکار دی مسلمان له چې دا ټول د لوی الله نه وغواړي. دعا داسې یو څیز دی چې دې کې د انسان د لوی عاجزۍ اظهار دی. ځکه چې څوک په دنیا کې هم د چا نه شی غواړي نو ځان ډېر زیات عاجزه کي، شکل د غربت جوړ کړي. دا تاسو دا ملنګان ګورئ، که یو سوالګري خشته جامې واغوستې، ښکلې څپلۍ په پښو کړې، ځان یې ډولې کړ، نو هغه چاته ودرېدی نه شي چې ماله څه شی راکړه. څومره چې په دې دنیا کې دا سوالګري د خلکو نه سوال کوي نو ځان ذلیله کي، جامې شلېدلې واچوي، شکل د عاجزۍ جوړ کړي، څپلۍ شلېدلې واچوي، خبرې د عاجزۍ کوي، نو هله پې د انسان رحم راشي او دعا سوال وله قبلوي. دغه رنګې پروردګار ځان به عاجزه کې، د عاجزۍ خبرې به شروع کې، په عاجزۍ به لاسونه پروردګار ته پورته کې. نو چې ځان دې عاجزه کو، لوی الله دې د خیر او د شر مالک وګڼه. الله ذوالجلال دې د دنیا او د آخرت مالک وګڼه او ته ته سوال کوې، نو د دې نه غټ عبادت ګورې رونو بل نشته دی. خو سوال د پاره څه خپلې طریقې دي. زموږ عام انسانان وایي یاره مونږ وي د الله نه سوال کوو، زمونږ سوال نه قبلېږي، مونږ دعا کوو، زمونږ دعا نه قبلېږي. دا یاد وساتئ، ګورئ د دعا خپلې طریقې دي چې هغه طریقه د استعمال کړه نو هله به قبلېږي. اوس که یو سړی مثلا جام راوالي او په دې ځمکه پورې مږي، یاره وایي زما دې جام کې خواړه اوبه رانلې، نو دا سړی قمقل دی، د ځمکې نه څوک اوبه خو په جام نه راګرئ، خاورې به ترې ګرئ. یا که یو سړی چاړه راوالي او په اوسپنه باندې کښېږدي، یا لکه دا چاړه خواړو پرې کول نه کوي، نو ته وایې لکه چاړه خو دی له نه ده چې ته پرې اوسپنې پرې کړې، په چاړه خو به ته لرګي یا ګنې یا مولی ټیپر پرې کړې. د هر شي دپاره خپل سامان دی، دارنګې د دعا دپاره خپل اسباب دی او خپل طریقې کار دی. په هغه طریقه چې ته د الله نه سوال وکړې دله به قبلوي، او که نه غلط سسټم او غلطه طریقه د استعمال کړه، فایدې پلې تاوان به دله ګورې درکوي. بعضې خلک زمونږ داسې سوال کوي چې هغه د عقل نه خلافي، خپل سبب نه استعمالوي، سوالونه کوي. بړستن کې به ناست دي، الله ما مالدار کې. اصل کې زمونږ سوال ټول د مال دی. بړستن کې به ناست دي، خدایه ما جنت ته ولېږي. بړستن کې به ناست دي، خدایه چې زما دا خمبې د غنمو نه ډکې کړې. دا غلط سوال دی. ته به خپل اسباب استعمال کړې، د هغې نه پس دا سوال کوه. خپل مونځ اودس وکړه، د ګناهونو نه ځان بچ کړه، د هغې نه پس د الله نه سوال وکړه چې الله زما د عبادت قبول کړه، ما په جنت ته بوځه. مونځ نه کوې، روژه نه نیسې، حج نه کوې، در باندې فرض دی، زکات نه ورکوې، ټول ورځ ناروا او لوړغی کوې، ما جنت ته بوځې. ته خپل اسباب استعمال کا. منځ وکړه د مانځه نه پس اذا فرغت فانصب، بیا الله ته ځان ښه وکړه او ښه ورته وجاړه، یا الله
منز می دلو کوس می خدای جنت تا بوزی. نو دا منز سمز دی بیکار منز دی. خدای را تام سزان او کڑاو نو پروردگار دا بیکار منز کی بدل طاقت پیدا کیو جنت تا بدی پی بوزی. غنم اکرا نو بیا دا غینا پس دا اللہ نسوالو که چی پروردگار غنم میں اکرل اس امکان شتا چی باران توشی اور زرغونو نشی خبا او بشی غنم زول با پیراشی بور با تی ختم شی اور غنم با پکی جوڑ نشی زول با پیراشی پریو با دی اسپم تی جوڑا نشی دا اللہ کولی شی نا چی تا غنمو کرل دا غینا پس پروردگار تلا سونی سیا اللہ ما دغه وسو چې غنم میو کړل پټې می واړو خوره می واچولو بخور میو کو الله اوس غلبه کړه دون ډیره کچې د ما ټولې خمبې ډکی جوس پر الله سوال قبلې او کنه پټې د شال پروت ته بلستان کې سر منډلې دي نه مونږ او نه 10 د ما خمبې ډکی کړو د ما په خیال دا قمقل توب دو خیال توب نه دي ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل عقل او خپل سبب استعمال کړی دی هغه نه پښې د الله نه سوال کړی دی زه به مثال درکم یو سفر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د مرګرو تللی لار باندې روان دی وبنشتا په بخاری شریف کې حدیث دی یو ځای کې د موقع صحابه ته ویلار شو وګوره صحابه چې خوارج شو یو ځای بل ځای ګرځي راځي د الله رسول او بخونشتا مون خدا چې ځای کې خیمه خخ کړي خو په لار سفر بو پیاده بدل دا چې ځای کې مون خیمه خخ کړي چې په هغه ځای کې د سر نه بالکل وبنشتا پروردگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لرش عرض ہے کہ خوچے توبرہ پیدا کی دومرا بس صحابہ سره نوے چې داس یو ګټ راوالیو پیغمبر علیہ السلام ته کی دی یو ګټو بنوي یو دو صحابه دی غي په لار باندې روان دي یو زنانه ولیدا زنانه په اوخ باندې سوره ده او یو طرف تم د اوخ نه مشک او ایزان دی د اوبو ډک بل طرف تم د اوخ نه مشک او ایزان دی د اوبو ډک دو بو دو مشکونه دی یو خوا ویزان دی بل خوا او دا زنانه په دامینس کې ناسته د موهار د اوخ پړې وسره دی روانه چې صحابه څنګه ورل د اوخ هغه پړې ونیوه تپوس ته کوي ترورې اوبه دې رقم ځای نه راوړې ته څوک یې د اوبه دې رقم ځای نه راوړې زنانه ورته وایي هغه ویرېده چې دا خدای خبر څوک دي هسې نه مانه څه وانخلي دا اوخ رانه وانلي دو برانه وانلی زر ورته وي زما خدا دې نږدې کړی دی دو بال ته وړم او چې زمونږ د وطن څومره سړي دي نو هغه بار په سفر دي وطن کې څوک نشته دی او ماشومان بچي دی او زنانه دي نو زه تللی یم او د اوبه مې وله راوړې نو مطلب دا چې رانه څوک وانلي وی ترور اوبه دې راوړې دا کم ځای نه اوبه خو یې ډېرې لرې دي ځوانانو څومره لرې دي وی پرون دا وخت د ګودر نه را روانه شوې یم دا وخت پرون د ګودر نه مې د اوخ را بار کړی دی او دا یو شواروز مې مزل وکړو یو شواروز اوبه لري بس هغې دا پړې نیغونې او دا ښځه نیغه راوسته نبي کریم صلی الله علیه وسلم وی د الله رسوله دقه ښځه مومنته او دا اوبه ورسره دي یو مشک یو خوا دی بل خوا دی او ښځه بره ناسته وه ترور اوبه کم ځای دي وی صاحب یو شواروز مې وشو پرون دې وخت کې د ګودر نه مې دا ډک کړي دی او را روان یم یو شواروز نږدې اوبه په دې علاقه کې نشته نبی علیہ السلام مبارک صحابه ته حکم وکړي لوښی راواله د مشک هغه وړه خولې پرانسته او د هغې نه په جام کې لږې غوندې اوبه د یو نه م راواخېستې او لږې غوندې اوبې د بل نه م راواخېستې او د دواړو جهانو سردار مبارک پسې چفت دم نارې کړې صحابه ته یې راځه اسکې صحابه لګیا شو هغه اوبې وسکلې چې څومره صحابه په سوونو ټول پسې راب شو وی څاروي م راولې شابه څاروي پسې راب کې څاروي پسې راب کړل یو صحابي وی د الله رسوله زما خو لمبلو ته زړه کېږي دې خوا راشه وي دا بالټې والا شابه ته هم لامبه که چا لمبل هغې هم لمبل په سوونو صحابه هم وسکلې څاروي هم پکې سیراب کړل او هغه جام کې اوبه هماغسې پاتې شوې او ښځې ته نبي علیه السلام فرمایي وی ګوره ترورې یا خورې وی ستا اوبه ګورې مونږ کمې نه کړې ښه وګوره اوبه دې مشکونه دې وګوره چې مشکونه دې سینګو نو هماغسې دي که نه مونږ د نه اوبه کمې کړې دي وی نه وی زما مشکونو کې چې څومره اوبه وې د هغې نه پکې اوس راته زیاتې معلومېږي مخکې شړپ شړپ کو چې په مشک کې اوبه کمې شړپ شړپ کوي وی صاحب اوس هغه شړپار نه کوي وی خاصې نه ستا ګمان دا راشي چې ګنې مونږ د نه اوبه کمې کړې مونږ در نه ګورې اوبه نه دي کمې کړې دا پروردګار الله تعالی مونږ ته اوبه په خپله زیاتې کړې او بیا صحابو ته وی سوال راغونډ کې چا کجورې راوړې چا ستوان راوړل چا اوړه راوړل د هغې نه یې ولې مزېدار پنډوکې جوړ کړ او هغه زنانه سره یې په هغه اوښ باندې مخکې کېنو وی ده ترورې په مخه دی چې ښځه کور ته لاړه
خلق ورته وي تاسو نن ناوخته کړئ. نور کله خو به د شواروز کې پوره را رسېدلې، یو شواروز د یو طرف نه بل د بل طرف نه، دا خو تا دې الله وخت واړو. یاره وی په لاره کې یو ډېر غټ جادوګر سره میلاو شوی و، یو سړی خو ناشنا جادوګر و او یا د خدای رسول دی. دوه خبرې دي، یا لوی جادوګر دی او یا د خدای رسول دی. او دا ټوله قصه یې ورته وکړله. بیا هغه قوم ټول راغلی دی، هغه ښځې سره راغلي دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس باندې بیعت کړی دی او رب العالمین ټول قوم مسلمان کړی دی. اوس دا اوبه چې زیاته شوې دا خو د نبي علیه السلام معجزه وه. د الله نه یې وغوښتله چې پروردګاره دا اوبه راته زیاتې کړه، الله زیاتې کړې. خو زما پکې یو مقصد دی، په هغې لږ سوچ وکړې. نبي علیه السلام داسې وکولی شو چې دغه ځای کې لږې غوندې کراو کړی وې لکه د کوي په شانتې، او الله نه یې غوښتې وې چې الله شا به په دې کې راله اوبه راکړه، نو الله به ورکړی وې او که به یې نه وې ورکړی. یا که یو لوښی الله ته ایښودی وې چې الله په دې لوښي د پاسه مې دا سر کېښوده، سر ته یې لرکوم چې د اوبو ډکي، الله داسې هم کولی شو. لیکن داسې ونه کړله، خپل اسباب یې لاول استعمال کړل، اسباب استعمال کړل، شا به اوبه وګورئ، اوبې را پیدا کړې. په لوښي کې د هغه مشکونه نه اوبه واچولې، دا د انسان عقل دی. ته خپل کار وکړه اول، اوبه پیدا کړه، په جام کې واچوه، بیا له الله نه سوال وکړه، نو په هغه اوبو کې به رب العالمین برکت پیدا کړي. نو خپل اسباب او خپل عقل برونه استعمالوئ، د هغې نه پس به د الله نه سوال کوئ. دا نه پرستن کې سمنم چې خدای سار را پاسم چې بس سم مالدار یم او په کور کې مې د سرو زرو باران شوي، یا بس خدای پاکه چې جنت فردوس ته لاړ شمه. دا الله کولی شي، خو داسې نه کوي. کولی شي رب العالمین، خدا د الله عادت نه دی، دا قصې داسې نه کوي. ته خپل اسباب استعمال کړه، لږ لاس وغړقوه، یو پوټې مزدوري وکړه. ډېر بنیادمان دي، څوک لګیا دي خپله دوکاندارۍ کوي، خپل څوک تجارت کوي، څوک پټي کوي، څوک زمینداري کوي. الله ذوالجلال ورته د حلالو ډېر زیات رزق ورکوي. نو ته به لږ لاس رقې، خپې به رقې، اسباب به استعمالوې. لکه نبي علیه السلام چې اوبه پیدا کړې، نو بیا د الله نه سوال وکړو، اوبه ډېرې شوې. د خندق مقام د غزوه خندق، یو صحابي د حضرت ابو طلحه رضی الله عنه چې راغی پیغمبر علیه السلام ته وکتل، نو نبي علیه السلام مبارک په دې خېټه باندې ګرد او غبار الوتې دی، او د لوګي دا چې سړی اوږي د دې مخ نه پته لګي چې دا اوږي دی، د دې مخ مبارک نو د دې اندازې نه داسې معلومېدله چې نبي علیه السلام اوږي. دا صحابي لاړ کور ته، بیبي ته وایي چې یاره نبي علیه السلام مې اوږي ولید او ټینګ نه شوم ښځې، ځکه صحابو چې د پیغمبر علیه السلام ډوګه برداشت کولی شوه، ټینګ نه شوم رالمه. د خوراک څه شته چې نبي علیه السلام راولم، ډېر زیات اوږې دی، څو ورځونه اوږې دی. بیبي ورته وایي چې یاره نور خو څه نشته، خو یو 2-3 کیلو اوربشي دي او دغه راګوټې غوندې ګډوډکۍ ده، بچې دي، بچې لکه غټه ګډه نه، د ګډې بچې دي، پوټې نه. تاسو ته وری وایه که څه ورته وایه، دغه پوټې غوندې ګډوډکۍ ده. وی خدا داسې وکړه، دې خوا که چې زه دا ګډوډکۍ لاله کړم او ته دا اوړه په میچن باندې دا اوربشې میده کړه، نو زه نبي علیه السلام راولمه چې د نبي علیه السلام هغه لوږه الله ختمه کړي، وروړی وکړي. دې زر چاړی تېره کړله، هغه پوټۍ نه یې ګډوډکۍ لاله کړه او لګیا یې د هغې نه څرمنه وویستله او بیا د هغې هغه غوښې ټوټې ټوټې کړه، په کټوۍ کې واچوله. ښځې ته وایي شابه دا باندې او ښځه یې لګیا وه، هغه اوربشې میچن کړې، د هغې نه یې اوړه جوړ کړل او لګیا د هغه غږي. نو چې دې کله را روان شو، نو ښځې ورته آواز وکړو، وایي دې خوا راشي سړي، وایي څو کسه به راولې؟ وایي ښځې څو کسه به په دې ماړه شي؟ وایي بس یو نبي علیه السلام که یا ورسره 15 کسه که او یا څلور، هسې نه ګورې زیات رانه ولې. او پیغمبر علیه السلام ته پټ الو وایه، ګورې نبي علیه السلام سخي دی ډېر زیات. که دا دې ورته ووایي چې مونږ دله ډوډۍ کړې ده، نو ځان سره به ډېر زیات صحابه راولي، نو بیا به وشرمي، ګوره سوابه شو، دومره خو څه شي نشته. نو پټ نبي علیه السلام کوی کا صاف په عربۍ کې تقریبا 3.5 کیلو دي، چې دغسې 3.5 کیلو اوربشي دي. دا کوټې ګډوډکۍ هم د لاله کړې ده، د الله رسوله ځان سره یو 4-5 ملګري راوله چې ستاسو کار به پوه شي، ګوره د زیاتو کار پرې نه کړي. راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې ځان لکه د الله رسول غوږ کې درته پټه خبره څه ابو طلحه وی چې لاړمه او تا باندې مې صاحب د لوږې اثر ولید، نو کور کې یو وړه غوندې ګډوډکۍ وه، هغه مې لاله کړه، پوټې نه. او ښځې مې اوربشي او 3.5 کیلو دی، هغه یې اوړه کړلې او د هغې نه اوړه واغږل. نو تا له رالمه ځان سره یو 4-5 کسان ملګري کا چې مونږ کره ډوډۍ وخورئ، ته د لوږې اثر مې در باندې ولید. نبی علیہ السلام مبارک وی اوهو دا خو ډېر شی دی، دا تا چې څومره اوړه یاد کړل دا خو ډېر شی دی او دا خو بلا غوښه ده. زه ورشه داسې وکړه، ښځې ته دې ووایه چې کټوۍ د اور نه نه کوزئ، زه درځم په خپله به راکوزم. او ښځې ته دې ووایه چې ځان له د تنور د ډوډۍ د پخولو دپاره بله ښځه هم ګاونډی راوغواړي،
بله ګاونډی دې موږ غواړي چې ورسره ډوډۍ پخه کړي، زه یو تنور بل کې زه درغلم، خو کټوی به بې زمانه نه کوزوي. او خندق، غزوه خندق کې چې څومره مجاهدین دي صحابه دي، هغې ته اعلان وکړه چې خلکه دا رښتیا حضرت جابر رضی الله عنه، حضرت جابر رضی الله عنه خلکه جابر ډوډۍ کړې ده او شابه چې څومره یې نو ټول راشه د هغه میلمانه یې. دې په منډه منډه کور ته لاړ، بیبي ته وایي چې ښځې نبي علیه السلام خو ځان سره چې څومره هغه سوونه صحابو ټول را روان کړل. وی تا ورته ال ویلې دی؟ وی ما خو ورته ال وی. وی ده چې ال دې ورته ویلې دی اوس نبي علیه السلام پوه شه کار یې پوه چې موږ ملامته نه یو. چې څنګه نبي کریم صلی الله علیه وسلم راغی، وی کټوی په خپل لاس مبارک را کوزه کړه او یو غټه کاسه وه لوغې چې په هغې به 10-15 کسان کې ناستېدل. غټه کاسه دا دیګ زمونږ په دې وطن کې د بټیارانو سره د دیګ نه پکې دا روجې راچوي، نو د هغې نه بیا په غروب کې تقسیموي. داسې یو غټ لوښې به عربو خو به یو ځای ډوډۍ خوړه. هغه لوښې مې راواغېسته، وي نبي علیه السلام مبارک کټوی راواغېسته او ډوډۍ د تنور نه به را نوړېدلې او په خپلو لاسو مبارکو په هغې کې چورې کوله او په کاسه باندې هغه ښوروا به د کټوی نه راغېسته سره د غوښې او په هغه ډوډۍ د پاسه به یې اچوله او راځي صحابه ته وی شابه خوري. او لاول چې کټوی څنګه نبی علیه السلام راغشتل نو دعا وکړه د رب العالمین او خپل مبارک لاړې پکې تو کړلې، لاړې مبارکې په کټوی کې واچوي. ګوره صحابه داسې مبارک خلک دی چې د هغوی خېټې ته هغه ترکاري تللی چې په کومو کې د دواړو جهانو د مبارک سردار لاړې ګورې پرتې دي، لاړې پکې وتو کړلې. د الله نه دعا وغوښتله چې یا الله په دې کې برکت واچوه او چې کوم وړونو په هغې باندې دم چف کړ، خپلې مبارکې لاړې پې تو کړې او د پروردګار نه دعا وغوښتله. هغه ډوډۍ به یې په خپلو لاسو چورې کوله او په کاسه باندې به یې د کټوی نه غوښه او ښوروا راغېسته د پاسه به یې پې اچوله. صحابو به خوړله، ویځې او ستاسو ځای نور دی راځي. بیا به یې نوره ډوډۍ چوري کړله او د کټوی نه به یې په کاسه ښوروا او غوښه واغېسته د پاسه به یې پې واچوله. هغه صحابه کرام تقریبا خدای مې دې نه خطا کوي 1400 صحابه کرام پروردګار ټول په هغه ډوډۍ باندې ماړه کړل. ټول د هغه صحابي نه تپوس کوي څومره وی؟ وایي زمونږ خو دغه 1400 خو که مونږ 100,000 نو پې مړېږو. او چې کله نبي علیه السلام سره صحابه واپس کېده نو وی کټوی چې مو وکته همغسې ډکه پرته وه، یو ساس کې پکې کم نو، او وی تنور همغسې ډوډۍ راغورځولې، یو ډوډۍ پکې کمه نه. دا خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم معجزه ده. لیکن تاسو ورونو په دې سوچو کې پیغمبر علیه السلام مبارک که دا سوال د هغه غزوه خندق د هغه خندق په غاړه د الله نه کړی وي چې الله تشه کټوی مې کېښوده چې سر ته لږ کړم چې ډکي، نو الله به دا دعا قبلوله که به نه قبلوله؟ ښه دا یې الله نه سوال کړی وی چې الله څادر مې خور که او چې دا څادر اوچت کړم چې لاندې نه ډوډو نه ډکي، هم به الله داسې کول. لیکن هغه خپل د عقل او د سبب استعمال د دواړو جهانو مبارک سردار ګورې مخکې نه وکوته. وی ډوډۍ چې پخې صبر وکړه دم به په وړو ځواچوم نو همغه وړو نه ډوډۍ پخې شوې، هغه وړه الله زیات. هغه کټوی چې تا پکې غوښه اچولې ده نو همغه غوښه کې به زه دم اچومه، هغه کټوی به الله تعالی زیاتوي نو خپل سبب او خپل اسباب به ته استعمالې نو بیا به د الله نه برکت پکې او خیر به پکې غواړي. داسې به نه کې چې بلستان کې کښېنې او د خدای نه سوالونه کوي. اسباب به خامخا استعمالې، بې سببه کار نه کېږي. ته چې یو ځای ته ځې ګوره سهار وختي ستا پېښور ته اراده ده، دا به نه وی چې الله تعالی سترګې پټوم خو چې سترګې وغړوم چې په پېښور کې ناست دی. دا خو الله کولی شي خو دا کار الله نه کوي. دا به وی چې الله ښار ته ځم ګاډې راته ښه پېښ کا، د اکسیډنټ نه مې بچ کا او زر په خیر او په اسانتیا مې پېښور ته ورسوه، نو چې راشي الله به راته زر ګاډۍ هم درکړي، سیټ به هم درته برابر کړي، ګاډۍ به دې زر هم ورسي او په ارام به خپل ځای ته ورسې. ته به د خپل عقل نه کار اخلې، خپل سبب به استعمالې، د هغې نه پټ به د رب العالمین نه سوال او دعا کوي. زموږ د طالبانو مې باندې د طالبانو ته به اکثر ځان خبره کړم خدای وي غټ مولا مې کې، نو ذهن په دې خو مولی نشته چې تا د ټوله شپه بالغ ته ډډه والي کودې او سهار وختي کتابونه په اوږه کې او درس ته راشې او بیا کتابونه په اوږه کې واپس لاړ شې او بس تا ډوس پړې نه، نو ته سوال کوه د خدای نه. په دې خو مولی نشته. مولی چې غواړې او علم غواړې نو خواري او محنت پکې، نو بیا به د الله نه غواړې. ګورې ته به خواري کې نو که ته به چې زه خواري کوم بیا د سوال د دعا څه پیدا ده؟ نه، ته به خواري هم بعضې وخت کې وکړې او په دماغو کې به د یو ټکي هم کښېنوي. ته به خواري مو کې اړو ملا به نه شې، هر څه به دنه خدای هیر کړي. نه ته به خواري کې او د رب العالمین نه سوال به کړې.
دغه رنګې د سکول دا هلکان خواري به نه کوي، ټوله ورځ بادیوې بالو دی. مصیبت دا د پتنګانو رواج، خدای خبر ټول د اسمان د پتنګانو ډکي، یو خوا تار راکاږي او بل خوا تار راکاږي، د پیسو تاوان، د وخت تاوان. چا ځان سره صاحبه ډنډۍ په لاس کې اخېستي دي، څوک یو ځای کرکټونه کوي، څوک بل ځای کرکټونه کوي. ترقي یافته قومونه دا کار نه کوي، دا مونږ خلک ورشه اسرائیلو کې سر نه راشي نشته. خلک وایي اسرائیل لږ ملک دی او په عربو یې لوبې وکړئ، هغوی دا توپ ډنډۍ نه کوي. جاپان وګورئ، ورشه وګورئ چې کوم ملک موټرې جوړوي او جزونه جوړوي او څه نه کوي، ورشه وګورئ نه په هغوی کې کلاړي شته او نه په هغوی کې فوټبال شته. دا قصې پسې هغه نه کوي، دا زمونږ د اوزګار خیل دی. نن صاحبه په هندوستان کې کرکټ کېږي، صدر صاحب ولځي، گورنر صاحب ولځي، وزیر اعلی صاحب، وزیر اعظم صاحب او د دنیا خلک دي. ولې هلته په دې به د پاکستان پیسه څومره دی؟ کرکټ دی. کرکټ څه شی دی؟ اړو په ډنډۍ باندې غزار وکړو یا تو ګټل او یا بل وګټل، نو ساس باندې راکوشو صوباړي ماشومان واغېشتي پوټي پوټي واړه واړي او صاحبه صوباړي درې خښ کړي، یو یو دی ولاړي، پتونونه یې راخ کړي، بل بل ځای کې پنسي اوچتې کړي او منډې تړلي دی. خدای ته وګورئ، جومات ته د خپل بچي راولئ، د الله قرآن پې زده کړئ. دا څه کوئ؟ ته به ورته غږ نه کوې، پرېږدئ ورزش وشي. دا ورزش دی. او اوس پکې لا په اخبارات کله کله خو دا اخبار ګورم نو په اخباراتو کې دي چې ښځې هم پکې لا کرکټ کوي، د ړندو پکې جوړ نشته. دا پکې لا بیا ده. بشیر جان وایي چې ړاندم کرکټ کوي، نو کرکټ څنګه کوي؟ وي په بال کې ګومړو اچولي، هغه شور پسې منډه وایي، دې هم جوړ دا لوبه کوي. ښځې هم صاحبه کرکټیانې شوې. عجیبه ده، موږ ملک دی. سړي کرکټ نو ښځې کرکټ، ښځې بالونه کوي، ښځې منډې وایي، سړي ورته ناست دي، وزیران ورته ناست دي، بادشاهان ورته ناست دي، او صاحب هغه بربنډ لغړ. دا قوم وایي مړه مسلمان دی، وایي خدای پاک رانیولی دی، وایي کافر خدای نه رانیسي، او دا ولې دا فلسطین تباه شو، دا ولې پلانکې ملک تباه شو، پلانکې ملک تباه شو. تباه کېږي به نه؟ هلکان ته ګیر چاپېره په ګراونډ کې ناست دي او جینکۍ بربنډې منډې وایي په بالونو باندې. خدای چې دا قوم نه تباه کوي نو څوک به تباه کوي؟ تاسو ورشئ وګورئ. عراق دی موږ پې خفه یو، بلکل پې خفه یو په مسلمان باندې. امریکا ظلم کوي، پروردګار د امریکا تس نس کړي، خدای دې تباه کړي. او د عراق د مسلمان دی الله مرسته وکړي. لیکن تاسو د عراق پته لرئ چې په عراق کې څومره فحاشي به وه؟ زنانو لوپټې به نه پته وروړي، بلکل په لوپټې به نه پته وروړي. سړو غوندې په کوټونو په پینټونو کې به ګرځېدې. تاسو ورشئ د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه قبر دی په عراق کې. خلک وایي یاره وایي د عبدالقادر جیلاني صاحب پیرانو پیر صاحب قبر دی او بیا هم پې بمبارۍ کېږي. د دې پیرانو پیر صاحب او د عبدالقادر جیلاني صاحب د قبر سره خلکو څومره ظلم کوو، طوافونه به یې کول لکه د بیت الله. دغې عراقیانو به د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه قبر ته سجدې کولې. سجده به خدای ته کوې که بنده ته به کوې؟ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قبر دی، پکې یقین وکړه ما ته چې شمدید خلکو ویلي دي، وایي طوافونه به دې لکه بیت الله کېدل، سجدې به ورته باقاعده کېدې، بربنډې ښځې به پکې ګرځېدې. الله راونیول. مونږ هم چې د یو انسان د بچي او د پردي جګړه شي نو هوښیار سړی پردي بچی نه وایي، کم بچی وایي؟ خپل وایي. الله کافر نه وایي، کافر د خوا صرف جهنم شته، د هغه د قبر عذاب شته، د هغه د زنکدن شته، د هغه د حشر شته، د هغه جهنم. هغه بدبخته و چې سترګې پټې شوې بیا یې غرقه تباه دی. مسلمان له خو جنت دی، دلته وله زور ورکړي ټکی یې پرېږدي نه. او وګوره اوس د خپل ملک پاکستان ته دې مه ګوره، کوم حالت روان دی، بربنډتوب روان دی. ټي ویګانو ته دې وګوره، دغه کیبل نیټورک دی که څه شی دی هغې ته دې وګوره، فحاشۍ ته وګوره. الله دې رحم وکړي. بس دا دعا کوئ چې خدای پاک موږ د فحاشۍ او بدعملۍ نه وساتي. قسم دی الله به درسره وګورې په هره موقع ګزاره وکړي او کوي به درسره، خو فحاشۍ بې غیرتوب د الله نه دی. کله چې مسلمان بې غیرته شو بیا وایي بې غیرتوب یې نه دی. حاجي محمد امین صاحب د خدای وبخښي هغه به وی الله غیرتي دی او غیرتي خور، او دا ټیک هم ده. حدیث پاک کې راځي چې د الله نه زیات غیرتي بل څوک نشته. چې مسلمان کله غیرتي وي الله ورسره امداد کوي، خو چې مسلمان کله بې غیرته شو، خور لور چې بار ګرځي بربنډ دا بې غیرتوب دی. کنه دغه مسلمان بیا الله ذلیله کوي، دا رسوا کوي، دا خوارۍ بیا. نو خبرې مې دې پورې کوله چې دا لوبې ټوکې او دا کرکټې مرکټې او دا ډنډۍ منډۍ دا پرېږدی په دې بچو، دا مه لیکئ. دا بادیوي مادیوي او دا قصې پسې چې دا ماشومان ټول ورځ منډې تړلې وایي، دې باندې دا خپل بچي او دا خپلې قصې پسې بندې کړې. دا خپل بچي راولئ جومات ته، د خدای قرآن پې زده کړې، مونځ ته ودروې. ته چې مانځلی چې ځان سره په خپله جومات ته بوځه، دا بچې ځان سره بلد کړه جومات ته. د دې علتو غلطو نه د خپل ماشومان بچي واړوې. نو خبره مې دې پورې کوله چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم
ته مې ویره مې شوه حاجي او نو هغه ډوډۍ کې الله تعالی برکت پیدا کړو هغه سبب مې دې پورې خبره کوله چې هغه خپل اسباب استعمال کړل اسباب استعمال کو د الله نه بیا دعا وغواړه دا مې دې پورې وی چې بعضې زمونږ د سکول لا واړه سوال به کوي د الله نه چې ما په امتحان کې پاس کې او کامیاب ورونو به بادي وخېږي نه ته لږ غوندې کور کښېنه را بچې دې کښېنوه چې لږ خپل هغه مطالعه وکړي خپل کتاب وګوري خپل سټډي وکړي نو بیا د الله نه سوال وکړه نو رب العالمین به دې سوال او دعا قبوله کړي نو اسباب به ګورې ورونو خامخا استعمالوي حضرت مقداد رضی الله عنه فرمایي وي نبي علیه السلام زه مقرر کړم د صدقې چې کوم څاروي نو وی ما ته وی چې دا څاروي ماسخوتن لشه او چې کوم دا مسکینان فقیران دي په دویم پیس کا او چې لږ غوندې پاتې شي نو ماله مې ږده وی ما به هر ماښام ګډې چیلې ولشلې چې کوم به مسکینان فقیرانو په هغې به مې وسکلې او بیا به مې لږ غوندې د دواړو جهانو مبارک سردار ته پرېښودل نو چې نبي علیه السلام ماسخوتن لمونځ به وکړو را به غنپی به مې وله ورکړ یو ځل وی نبي علیه السلام ډېر زیات تاخیر وکړه ناوخته شو وی ما دا ګمان وکړه چې چا به ډوډۍ را دعوت ته به وتلي وی هغه لږ پی پاتې و هغه مې وسکل وی څادر مې راخ قسم لاستم خو وی بیا چې مې سوچ راغی چې یاره بنده دا دې څوک کړل هسې نه چې نبي علیه السلام چېرته جومات کې ناوخته کړي ډوډۍ نیغ خوړلې او راشي نو دا پی خو مه وسکل دا به څه کړي او څاروي مو ټول لشلي دي پکې څاڅکې پی هم نشته وی خوب نه راځي وی چې نه راته دغه د دروازې کړپ مې واورېد وګېرې او پی خو ما څکلي وی چې څنګه راغې نو غولې غوندې دروازه بنده کړه چې زه ویښه شم خو ما د قصد دا نو ده کړه چې اوس به سترګې لګوم نو حیا راځي یو کټوی نه سر اوچت که پکې څه نو بلې کټوی له ورغې د هغې نه سر اوچت که پکې څه نو ټولې کټوی یو کته خو پی خو ما څکلي وی الله ته قبلې ته یې مخ کړه وی چې یا الله که زه چا موړ کړم نو خدای ته یې موړ کړي ما ته یې واوروله نو غږ یې ونه کړ یا الله چې زه چا موړ کړم نو خدای ته یې موړ کړي داسې سوال وکړه وی بس زه خو پوه شوم چې د نبي علیه السلام دعا قبوله شوه وی څادر مې وغورځه او غږ مې ونه کړ منډه مې کړه او په ګډو چیلو وللم حالانکې ما لشلې وې مکمل مې وله غلام دې تشي کړی وې وی چې ورلم لوښې مې ورته ونیوه نو ټوله ګوډه چولو کې پی راغلي واپس هغه مې ولشلې و نبي علیه السلام ته مې راوړه کې مې ښوده چې د الله رسوله تاسو ناوخته کړه زما دا خیال و چې ګن تاسو بل ځای ډوډۍ خوړلې یا پی ماس کړي دا یې دله مې ګډه چیلې واپس ولوستل نو ګوره نبي علیه السلام که داسې الله ته سوال کړی وي چې الله دا کټوی خو تشه ده خو چې سر تې اوچت کړم چې ډکه پرته وي نو الله به دا دعا قبوله کړې وه که نه خو نه خپل اسباب الله که چا موړ کړم یعنې که چې څوک لاړل او ګډه چیلې ولشله نو ته هغه موړ کړې هغه د هغه دعا نه معلومه کړه چې د نبي علیه السلام دعا قبوله ده نو ورغې هغه ګډی هغه خپل اسباب استعمال کړل هغه تیله هغه غلاز یې زور ورکړ نو الله پکې پیدا کړ د دعا رونو یوه طریقه دا ده ګورې خپل اسباب استعمال زما دوا نه قبلېږي څه به قبول شي ته خپل اسباب استعمال کړه د اسبابو نه پسم ګوره چې سړی ناجوړه شي علاج به کوي دا سبب شو دم درود به کوي دا سبب شو خیرات به کوي درې کاره به کوي چې بنده ناجوړه شي څو کاره به کوي درې یو به علاج کوي که ډاکټر یو کاتي وي علاج سنت نبي علیه السلام په خپله کړی دویم به صدقه ورکوي ګورې صدقه ترد البلا مصیبت ختمي او دریم دم درود نبي علیه السلام په خپله په خپلو نوسو دمونه چولی دي دا درې کاره به کوي دا ستا اسباب شو لیکن بعضې وخت به دم هم استعمال کړي خیرات به مو کړي دارو ډاکټر به هم استعمال کړي بیماري به دې جوړه هم نه شي داسې نه که نه نو ته دا خپل اسباب استعمال کړه او بیا الله ته کښېنه سوال مو کړه چې یا الله زما دا بیمار جوړ کړي زما خو دغه وس و چې دا خپل سبب نه استعمال کړه د دې سبب د استعمالولو نه پس پروردګاره جوړول د دې سبب کار نه دی د ډاکټر کار نه دی د دم کار نه دی د خیرات کار نه دی جوړول پروردګاره ستا کار دی نو خپل اسباب استعمال کړه د هغې نه پس د پروردګار نه دعا وغواړه الله به دعا قبلوي نو دعا دپاره یو شرط خو دا چې سبب به استعمالوي ښه دویم شرط خو څه دی بعضې خلک وایي یاره د ما دا خوله د دوا نه ده د دوا قابله نه هر قسمه خلک ښه ته په دې خوله د الله نوم خوالې ذکر خو پکې لا اله الا الله د پیغمبر علیه السلام درود شریف خو پې وی اللهم صلی او دعا پې نه کوي دا قمقل انساني شیطان به ته په دا زړه کې ناست یې غوله دیکې ورکوي زما خوله قابله نه ده خدای د الله د نوم د اخیستو قابله ده د رسول الله مبارک د نوم د اخیستو قابله ده او د دعا قابله نه ده دا به قطعا نه وی چې خوله مې د دعا قابله ده د مسلمان خوله د دعا قابله ده مسلمان ویلی ته چې د الله نه به دعا کوي سوال به ته کوي بیا چې دعا د الله نه کوې نو د زړه نه به کوې ګورې
داسې به هم نه کوې لکه زموږ د پښتنو دواګانې چې سلام وګرځو او لاس پورته کړو د الله نه دعا کوو خدای شته که چا ته هم پته چې څه مې ووایي بس یو پټۍ هم جوړه کړې ده یو دوړه هم یاده کړې ده الله مې وبخې مور پلار مې وبخې پلان کې وبخې پلان کې وبخې پلان کې وبخې پلان کې وبخې ړکې دې نور څه وي او په خوله دې بل څه دي دا دعا نه قبلېږي ان الله لا يقبل عن قلب الله غافل نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم زړه کې دوا نی پرتا ړه غافله دي دغه زړه دعا رب العالمین نو قبلوي بلکې یو بل حدیث پاک کې راځي چې دا دعا دي اسمان ته الله ته خېږي نو چې الله ته ورسېږي او زړه غافل او زړه کې دوا نه وه نو الله فرشتو ته وایي پرې مخې ورته واپس ورغورځوي چې زما دعا قبوله نه شوه مونځ کوم دوا مې نه قبلېږي نو ته دوا د اړه نه وکړه چې پروردګار قبلوي که نه قبلوي ته وجاړه لږ الله ته د زړه نه د حضور نه دعا وکړه الله ته دعا به دې قبلېږي او که نه دې غافلی بیا دعا نه قبلېږي ښه ناروا دعا به هم نه کوې غلط سوال به نه کوې ناجایز او ناروا بعضې خلک ناروا او ناجایز دعاګانې کوي نه چې ناروا او ناجایز دعا دې وکړه نو په هغې الله خفه کېږي ګورې خوشحالېږي پرې د نه قبلېدو په ځای له ګورې د هغې الله د قبلېدو په ځای د الله هغه سزا درکوي د ګناه او د ناروا سوال به نه کوې هسې نه چې د شپې دې پردي کنډل ته نیت کړي لا چې 2 رکعته نفل وکړي چې خدایه ورلم پې او چې ډکو منګولو سره واپس راشم دا قصه به نه کوي یا نور ناروا د هلکان اکثر د ناروا سوالونه کوي دا به بلکل نه کوي هغه سوال به کوي چې د شریعت مطابق جیز حضرت موسی علیه السلام ته یو امتي راغی ورته کېناسته یاره وایي ما یو دعا زه د الله نه غواړه چې دا قبوله کړي نو موسی علیه السلام به الله سره داسې مناجات پټ رازو نیاست کو څه دعا وی دا دعا راله د الله نه وغواړه چې زما متعلق سبا بل ورځ څه کېږي چې ما په الله مخکې خبرې د هغه مطلب دا و چې زه یو تجارت کوم نو چې ما ته پته چې په دې کې مې ګټه ده نو علم به او که راته پته چې تاوان مې دی نو نه بالم موسی علیه السلام الله ته الله پاک وایي چې دا دعا دې کې خیر نشته و دا دې نه وغواړه سړي ته وایي چې الله په دې دعا خفه کېږي دې کې خیر نشته سړي ته خو ظاهر کې دا دی چې د پکې خیر خو ما ته شته وی نه بس ماله به دا دعا د الله نه غواړې اوس ګوره مونږ ته به یو شی خیر ښکاري هغه به شر اسان تحبو شیئا وهو شر تا ته به یو شی شر ښکاري اسان تکرهو شیئا وهو خیر لکم تا له به الله خیر په خیر او په شر خو زه نه پوهېږم الله به پوهېږي دته خو ظاهر کې دا دعا خیر ښکارېده چې زما متعلق کوم شي د ګټې به هغه به غواړم او چې د تاوان یې نه به غواړم ولې ما ته به پته مخکې نه لګي موسی علیه السلام الله ته سوال وکړي پروردګار بس قبول کول الله وی ښه ډېره ښه چې څو ورځې تېرې شوې اصلي ته خو یې زیری ورکړو زه ستا متعلق چې څه رستو کېږي 2 میاشت پس او ته به پې مخکې خبرېږي بل ورځ ته پته ولګېدله چې زما یو اس دی وغه مري دعا خو یې قبوله وه بویې ته هغه اس میلې ته منډی ته وخرڅېد راغی ډېر زیات خوشحاله و حضرت موسی علیه السلام ته کېناست ویې صاحب تا خو چې په دې دوا کې خیر نشته ما ته پکې څونه خیر ورسېد که دا دوا مې نه وه قبوله نو اس به مې مړو زه به ترې نوم خبر بلا تاوان به مې شوی دوا مې قبوله شوه پته راته ولګېده چې اس دې مري زر مې خرڅ پیسې مې جال صاحب نغدې موسی علیه السلام هم حیران شو چې څو ورځې تېرې شوې بیا ورته پته ولګېده چې زما یو غلام دی یو مرئي دی هغه مري نو زر یې هغه مرئي هم بوته میلې ته خرڅې کړه راغې پیسې یې نغدې کړې دي لاس کې یې نیولې دي موسی علیه السلام ته وګوره که نه پکې خیر و که شر که دا دعا نه وه قبوله پرون به مې مرئي مړو اس مړو نن به مې مرئي مړو دا دې پته راته ولګېده نو پرون مې اس خرڅ کړه پیسې مې نغدې شوې نن مې مرئي خرڅ کړه پیسې مې نغدې شوې اوس به چې امري نو مري دي چې یو څو ورځې تېرې شو نو دا پته ورته ولګېده چې اوس به ته مرې مرګ دې په سر پروت دی نو دا شکر دی چې خدای پاک زمونږ نه ګورې دا مرګ پټ ساتلی دی یعنې قسم دی که چاته پته لګېده چې کال پس به مرمه کټ کې به پروت یم او خوله به مې واده شي او ساه به مې وخېږي او ځنکدن به راځي چې به کال مخکې ډوډۍ نه خوړه لویه غم راځي به وه بل کار به چا نه کو یو به یو کله څخه تا کله نیټه راځه هفته پس اوهو بل به بل کله ته به کله خپې اګرې ته کې زما 2 میاشتې دي بل به بل ته ستا ورک آډر کله کټ شوی دی زما 1.5 میاشت پاتې ده ووایه که نه چا به پټې کرلي چا به دکانداري کړې وه سوال نه پیدا دا خو شکر دی چې مرګ نه پټ دی که اوس ګنټه پس مریم درته پته نه لګي او که میاشت پس مریم درته پته نه لګي یعنې چې دا پته وي رزق به دی نو په یو بل به ګرځېدو ته به کله مرې به کله مرې پورې که ځان له قبر وکه نه
ځان له دغه وکنو لحد مونځ او دس به هم در نه پاتې و دا چې کوم ورشه وګوره چې چاته داسې بیماري وي غریب خپېړه شي پته ورته ولګېده اشنا ته چې زه به مرم راغی موسی علیه السلام ته حضرت موسی ما ته خو دا پته ولګېده چې بل ورځ د چهارشنبې په ورځ زه مرم الله خدای ته سوال کوي بس خلک یې مرې کنه زه څوک وی نه کنه الله ته سوال وکړه چې د ما نیټه رسته کړي موسی علیه السلام رب العالمین ته رجوع کړه زما هغه امتي خو الله په لوی غم کې پروت دی ورته دا پته لګېدله چې بل ورځ مري الله رحم پې وکوې نه ما ورته نه ولي چې په دې سوال کې خیر نشته وی مونږ چې د انسان ده داسې یو غلطي کړې وه چې هغه تکلیف د ده په دې سر را روان یو انسان یو غلطه وکړي نو هغه غم هغه مرګ مونږ د ده په سر یو تکلیف ورچو نو بیا پې د مونږ رحم راشي چې راشه دا تکلیف په دې سر وله نه ورچو چرګ به وله مړ کړو اس به وله مړ کړو غوی به وله مړ کړو ګډ به وله مړ کړو لږ بیا ودرد او دا مړه ډېره د ده په سر تکلیف را روان چې په سر یې تکلیف را روان نو مونږ هغه تکلیف دې ته بچ کړ حالانکې پکار دا و چې دې م وجلې وې رحم هم پرې راغی دې م ته بچ کړ نو هغه تکلیف د ده مونږ په اس ور وغورځو چې زه اس به وله مړ کړو لږ به ودردېږي نو دا مړه ډېره ده نو ده خو اس خرڅ که هغه تکلیف یې ونه لیده نو بیا هغه تکلیف په دې سر د پاسه راغی بیا پې د مونږ رحم راغی چې زه یاره دا تکلیف په ده نه راولو دا مرایې به وله مړ کړو چې لږ یې ودردو مال به یې تاوان شي دا وله ډېره ده نو هغه مرایې یې خرڅ کړه نو هغه تکلیف د ده په سر د پاسه نه اوس اس شته نه یې غوا میخه شته نه یې مرایې شته دقه یو سړی پاتې دی ورته وایه چې لحد کې خپې دننه کوه به په بل ورځ به خامخا به مرې ګوره ناجیز سوال یې کړی که دغه سوال یې نه وي قبول دا پته ورته نه وي لګېدلی چې اس مې مري نو اس به یې مړ و د غم نه خو به دې خلاص وکړه ناجیز او ناروا سوال به نه کوي ښه د سوال دپاره بعضې وخت کې دی چې بعضې زمانه کې الله سوال قبلوي او د بعضې انسان هم ګوره الله سوال قبلوي بعضې زمانه کې قبلېږي دا یاد یې کړئ لکه د جمعې په وخت کې نبي علیه السلام فرمایي د جمعې په دې ورځ کې یو خاص وخت دی چې هغه وخت کې د انسان دعا خامخا قبلېږي دا نبي علیه السلام فرمایي هغه خاص وخت کم دی هغه الله پټ ساتلی دی خو د مو علما لیکي د احادیثو په رڼا کې څوک وایي هغه د دې مانځه دا ټیم دی چې دا کله امام دی خطبې ته ودرېږي تر د مانځه د فارغ کېدو وخت کې دې وخت کې چې الله خطبې نه پس خو په ژبه به خبرې نه کوې لکه الله نه څوک سوال وغواړي نو پروردګار یې قبلوي او بعضې علما وایي نه د مازدیګر د مانځه نه پس تر ماښامه پورې ټیم کې الله دا سوال قبلوي د لیلة القدر په شپه الله دعا قبلوي هم یو خاص وخت دی د شپې په آخر وخت کې هره شپه چې آخري ټیم شي الله د انسان دعا قبلوي د رب العالمین اواز کوي څوک بخښنه غوښتونکي شته چې زه وبخم څوک سوال غوښتونکي شته چې زه سوال قبول کړم څوک حاجتمن شته چې حاجت وله پوره کړم د پېشمني دا وخت د سبا د خطو نه مخکې دغه ټیم الله دعا قبلوي ښه دویم د بانګ نه پس الله دعا قبلوي چې څوک بانګ وکړي بلکې یو حدیث کې راځي الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامه د اذان او د اقامت په منځ کې دا د قبلېدو د سوال ټیم دی دې وخت کې الله دعا قبلې نه رد کېږي ښه چې باران کله شروع شي دا لومبې باران دې وخت کې الله دعا قبلوي ښه مسافر چې په سفر ځي د سفر په حالت کې الله دعا قبلوي ښه چې کوم انسان باندې ظلم وشي مظلوم د هغه دعا الله قبلوي مجاهد چې کله جهاد په میدان کې ولاړي د هغه دعا الله قبلوي د نیک سړي الله دعا قبلوي د نیک د پلار دعا الله د بچو دپاره قبلوي مور ته ووایي چې دعا درته وکړي د پلار او د مور دعا د بچو دپاره الله قبلوي ګوره نیک انسان ته ووایه چې ما ته دعا وغواړه بعض انسان څوک ورته وایي ما له د خدای نه دعا وغواړه وایي ځان قابل که که نه په خپله غواړه که دا هم د ګناه خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مکې مکرمې ته عمر فاروق نو نبی علیه السلام د لاس ونیو ورسره د مدینې منورې نه بار ووت نو پیغمبر علیه السلام مبارک حضرت عمر ته فرمایي اخینا لا تنسانا فی دعائک رور کېږ ورې مونږ په خپله دعا کې یېر نه کړي نبی علیه السلام حضرت عمر ته وایي مونږ په دعا کې یېر نه کړي حالانکې پیغمبر علیه السلام مستجاب الدعوات او په خپله دعا قبلېده نو دې نه علما دا معلوموي که یو ډېر نیک سړی د ځان نه کم ته وایي چې ما له دعا وغواړه نو دا هم جیز دی بل د بیت الله خوا کې دعا قبلېږي د حجي دعا قبلېږي د عمرې والا دعا قبلېږي صفا و مروه کې دعا قبلېږي جومات کې دعا قبلېږي جومات د دعا د قبلېدو ځای دی دا د دعا ځای نه دی او بیا چې دعا کې د دعا طریقه دا ده چې عبادت لاول د الله هر وخت دعا کوه بې عبادته خو ښه صورت یې دا دی چې د الله ذوالجلال په حضور کې یو دوه رکعته د توبې لمونځ وکړه قبلې ته مخ کړه لاسونه پورته کړه الله
په داسې طریقه لاسونه پورته کا چې ستا دا ګوتې دې تندي ته مخامخ راشي او دا تلي دا ورغوي ستا د مخ د ننګو ته مخامخ راشي او دا لیکې د زړه ته مخامخ راشي او ښه د اول د الله حمد به وایي حمد د الله صفت الحمدلله رب العالمین دا هم ډېره او بیا په نبي علیه السلام درود شریف ووایه او بیا د زړه نه الله ته دعا وغواړه او په آخر کې بیا په پیغمبر علیه السلام درود ووایه نو الله به دا دعا قبولوي ته به وایې یاره دا ټولې قصې مې کړي دي او بیا مې دعا نه قبلېږي نو لږ ورسره ارام هم پرېږده ښه د حرام خور سړي دعا هم ګورې الله نه قبلېږي حرام مال مه خوره او بیا به هم ته وایې چې بیا مې هم نه قبلېږي نو ما درته وختي وي چې مونږ په خپل خیر او په شر نه پوهېږو د دعا د قبلېدو مختلفې طریقې کله چې ته څه وغواړې نو الله به درله همغه درکړي او کله به الله درله درکړي خو څه موده پس زر به پکې ستا فایده نه څه موده پس به یې درله درکړي کله به پکې ستا خیر نی خیر بلکل به دې پکې خیر نی نو الله به درله هغه ته خو نه پوهېږې نو به درله الله نه قبلي د هغې په ځای به درله الله بل بهتر شی درکړي کله به الله تا باندې یو مصیبت راځي ته به ښه شی غواړې الله وایي یاره دا شی درله فایدهمند نه دی او دا مصیبت نقصاني دی د هغه په دعا به درله هغه شی در نه کړي د هغې په ځای به درله رب العالمین هغه مصیبت ختم کړي او کله به یې درله په دنیا کې اړو قبوله نه کړي آخرت له به یې درله وساتي ځکه حدیث پاک کې راځي نبي علیه السلام فرمایي د قیامت پر ورځ بعضې بندګان به الله به ډېرې زیاتې خوشحالۍ ورکړي دی به یې پروردګاره ما خو دونه نیکي نه وکړې لکه څونه چې تا مالار سره کړل الله به ورته وفرمایي وایي دا ستا هغه دعاګانې وي چې دنیا کې مې درله نه وې قبولې کړې آخرت کې مې درله ساتلې وي دی به وایي الله چې دنیا کې مې یو دعا هم نه وه قبوله نو ښه به وه اوس به مې ټولې آخرت کې قبولې وي نو دا به نه وی چې سوال مه کوه نه قبلېږي نه قبلېږي خو د هغې مختلفې طریقې یو ځای کې چې د ډېر پخوا ما تقریر کوم اوس مانځو مدرسه کې مې درس نو یو ځای ته تللم د شپې تقریر مې کو یو مولانا صاحب و هغه زمانه مخکې تقریر وکړو ډېر خشته تقریر یې وکړو داسې مزېدار تقریر یې وکړو چې زه ورته داسې وپسخېدم هغه تقریر کوي او زه په دې اړه کې وایم چې خدایه داسې علم خو معلوم راکړي ملا خو د علم وګي یا خدایه اوس دې تقریر کوي خو داسې خشته ملا د ملا په تقریر په علم کوي ما وی الله داسې علم خو معلوم راکړي یا الله دا زه اوس د خدای نه سوال کوم هغه لګیا یې تقریر کوي چې تقریر نه کله اوزګار شو نو بیا ناستو چیمس کله نو ما هم ترې تپوس کو ته دا کوم ځای یو هغه زه پېژندم ما نه پېژنم نو بیا ما ته وایي چې یاره مولوي صاحب زما زړه کېږي زه درځم او تا سره مانځو مدرسه کې یو دوه درې کتابه وایم نو ما ترې تپوس وکړم ولې تا علم نه دی کړی نه نه وایي ما خو څه علم پوټې هم نه دی زده کړی هسې یو کال مې مدرسه کې تېر کړی دی نور علم مې نه دی کړی هلکه تا چې دا دومره ښه تقریر وکړه وایي دا صاحب د دې اردو دا کتابونه نو هغه خبرې کولې چې هېڅکله ما وایي خدای هغه سوال مې قبول مه کړي چې دا مخکې مې کړی چې مې مخکې کوم سوال وکړه چې خدای ګورې قبول یې راله اوس نه کړې اوس سړی په خیر او په شر نه پوهېږي هغه غریب ته د هغه څو تقریره یاد کړي او ته یاد زمونږ هم څه علم نشته طالبان خو خبره مې دې پورې کوله چې بعضې وخت کې انسان په خپل خیر او په خپل شر ګورې نه پوهېږي ته به د خدای نه یو سوال کوې چې دې کې زما خیر دی هغې کې به خیر نه به در الله په بله طریقه قبول کړي د هغې په ځای به در بل خیر در کړي د ګناه نه به دې پرې وساتي د مصیبت نه به دې پرې وساتي آخرت کې به یې در قبول کړي نو د رب العالمین نه دعا خامخا غواړئ الله په دعا خوشحالېږي لاس ورته پورته کړئ وجاړئ الله ته ورته سوال وکړئ وجاړئ ورته یقینا زمونږ د خیر او د شر مالک څوک دی الله دی زمونږ د عزت او د ذلت مالک څوک دی الله دی زمونږ د بیماری او د صحت مالک څوک دی الله دی زمونږ د مال او د دولت مالک څوک دی الله دی هر خیر چې غواړو الله نه به غواړو هر شر نه چې پناه غواړو د الله په ذات باندې به غواړو هېڅوک شر ان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو الله چې څه مصیبت د الله نه غواړي بغیر د مصیبت دفع کول بغیر د رب د ذات نه بل څوک ته نه ګوري مصیبت نشي دفع کول وان یردک بخیر فلا راد لفضله الله نه کله خیر غواړي او الله خیر درکوي هېڅوک د هغې لار کې رکاوټ نشي جوړېدی تعالی هر یو تکلیف لرکوونکی الله هر خیر درکوونکی الله د هر مصیبت نه خلاصوونکی الله هر وخت محتاج تا الله ته بې د الله نه زما ستا یو کار نه پوره کېږي نو ولې موږ دې خپل الله ته ونه ژاړو دغه الله ته ژړا پکار ده مخکې حمد بیا درود شریف بیا دعا او په آخر کې بیا درود شریف دعا وکړئ چې الله زموږ د ټولو دعاګانې قبولې کړي رب العالمین د مصایبو تکلیفونو د ذلتونو د آفتونو نه مقامن کړي وساتي چې الله چې څومره مریضان دي ته وله شفا ورکړي الله زموږ هغه دعاګانې چې زموږ پکې د دواړو جهانو خیر وي پروردګار هغه دعاګانې راله قبولې کړي خدای هغه شرونه او فسادونه
چې زموږ دپاره مقدر دي په تقدیر کې خدای د هغې شرونو فسادونو نه په امن کې وساتي. یا الله د کوم مسلمانانو منځ کې چې روانې دي هغه له فروغ بدلې کړي. الله زمونږه هسپتالونو کورونو کې چې څومره مریضان دي ته وله شفا ورکړي. خدای زمونږ د زړه نه حسدونه بغضونه لرې کړي. الله د مسلمانانو اتفاق نصیب کړي. الله امریکایان او برطانیې والا او یهودیان خدای ته ورته اول هدایت نصیب کړي. په هدایت په قسمت کې په خپل قهر تباه او برباد. څومره مسلمانان دي الله اتفاق او اتحاد نصیب کړي. څوک مردگان محمد عمر کاکا وفات شو هغه ته هم دعا وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي. او ما اورېدل رضا کاکا ایمن شو او هغې ته هم دعا وکړي زه خو ته نوم خبر چې رب العالمین یې مغفرت نصیب کړي. نور څومره مردگان وفات دي الله دې ټول وبخي او الله دې موږ ته د اسلام د حیا زندګي نصیب کړي. اخر وخت دې الله په خپل دا کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله. ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب آف تورمزی په 152 نمبر کیسټ کې تاسو د دعا طریقې بیان واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټیلیفون نمبر دی 255 29 12.